ټولو کې بد جاهلیت هغه دی کوم کې تاسو په خپل علم عمل نه کوئ. دا ټولو کې لوی جاهلیت دی. موږ داسې ډېر خلکو له پېژنو کوم په دین پوهېږي او په دین کې ډېر لوستي دي. داسې خلک چا سره د دین هر مسئلې ځواب شته، چا PhD کړې ده او ډاکټران دي، خو کله د خبره عمل راشي نو هغوی سره عمل سم نشته. څومره چې هغوی په دین پوهېږي هماغومره عمل هغوی نه لرې دی. او دا موږ ته څنګه معلومیږي؟ هغوی خبرو نه، هغوی کارونو نه. نو هغوی خپل عملونه نه خلکو ته ښیي چې هغوی خپل علم باندې عمل نه کوي. او الله ته داسې دروغو عالمان نه دي خوښ. یعنې هغه عالمان کوم نورو ته خبرې زده کوي خو په خپله ورباندې عمل نه کوي. نو الله قرآن کې وایي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا ته نورو خلکو ته ښه کارونو حکم ورکوې خو تا خپل ځان هېر کړی دی او ته ورسره کتاب هم لولې، یعنې کوم د تورات دی، نو ته په دې فکر ولې نه کوې؟ سبحان الله. نو دا آیت هغوی خلکو دپاره دی کوم دروغو عالمان وي. نو دلته الله هغوی خلکو ته خبرداری ورکړه کوم کتاب لري. یعنې دا خبره الله خاص هغوی خلکو دپاره کړې ده کوم علم لري او د پخوا وختونو یهودیانو دپاره چاته چې الله تورات ورکړی و. خو هغوی عمل داسې و لکه یو خر وي چا باندې د کتابونو دروند بار اچولی وي. نو نن سبا دا خبره هغوی خلکو دپاره استعمالیږي کوم ډېر تبلیغ کوي، خطبې ورکوي، ډېر علم لري او نورو ته وایي چې ځان د بد کارونو نه وساتئ او ښه کارونه کوئ. خو پخپله هغوی په دې خبرو باندې لږ هم عمل نه کوي کوم هغوی نورو ته زده کوي. نو الله په دې په اړه څه وایي؟ افلا تعقلون. نو تو په دې فکر ولې نه کوې؟ نو دا هم جاهلیت دی چې موږ ورځ او شپې درسونو ته ځو، هر وخت جومات ته ځو او بیانونه اورو، یو درس سحر اخلو، یو مازدیګر اخلو او بیا یو شپې اخلو. هر وخت موږ خپل ځان په دین پویولو کوشش کوو، خو موږ ته دا فکر کول پکار دی چې دا هر څه موږ خپل عمل کې څومره راویسته دی.